بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د پښتو زبان یو ډیر مشهور شاعر او د شهید بېنظیر بټو یونیورسيټي شرنګل پروفیسر بغزاده دانش صاحب هغه چې کوم دی دا وخت په ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال تیمرګره کې هغه داخل دی. ډیر زیات بیمار دی. تاسو ټولو ته یو ریکویسټ هم دی چې په خپل خصوصي دعاګانو کې هغه یاد هم ساتئ. خو بل طرف ته په سوشل میډیا باندې خلک مختلف قسمه پوسټونه کوي. دا کم تصویران چې تاسو په سکرین باندې وینئ دا تصویران څوک رلی او څوک دی وای وفات شو او څوک یو قسم دغه استعمالي او څوک وای دا چلو شو دا وشو. نو دې کوم معلومات چې دی هغه مونږ وکړو. مونږ چې کوم دی په تیمرګره هسپتال کې د ورور سره هم رابطه وکړو. نو هغه چې په میډیکل وارډ کې چې کوم دی هغه داخل دی او د هغې کوم اپریشن هم کېدو والا دی. داسې دغه وینا وه. بل طرف ته زمونږ کوم سوشل ورکر چې دي هغو ته هم داسې یو قصه جوړه کړله چې یا مړ شو او دا تصویر یې رلی او څوک په یو قسم او بل قسمه لیکل کوي وایي دا وفات شوی دی او دا چل شوی دی او دا شوی دی. نو تاسو ټولو ته دې معلومه وي چې داسې قسمه هیڅ څه وفات یا بل څه پکې نه دي راغلي. صرف او صرف بیمار دی، اپریشن کېدو والا دی. د هغې نه پس چې کوم دی دونه مسله هم نه ده. بل تاسو ته به پته هم وي چې د دې نه مخکې هغه هم یو 2 میاشتې مخکې هسپتال ته هم راوړلی شوی و. څه هټیک ورته هم شوی و داسې ویلی کېږي. نو تاسو ټولو ته چې کوم دی خصوصي ریکوست دی چې په خپل خصوصي دعاګانو کې بغزاده دانش صاحب هغه یاد ساتئ. ځکه چې موږ وګورو د پښتو کم شاعران چې دي نو په هغې کې د دې هم یو خپل نوم دی او کومه شاعري چې کړله نو هغه زموږ د ژبې دپاره کوم خدمات چې کړي دي هغه چانه پټ پناه نه دي. نو دغه ویډیو هغه تاسو سره شریک کړه. تاسو ټول ته بیا په اخر کې ریکوست چې کوم خپل خصوصي دعاګانې چې تاسو دی هغه کې دا یاد ساتئ. نو امید لرم ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.